سید غر پښتو ادبي جرګې یو ډېر اهم یو ډېر لوی شخصیت د بحث موضوع جوړه کړه. معیاري لیکلي دي خو توجه یې څه ته کړې ده؟ توجه یې د امن او د مینې پیغام ته کړې ده. او موږ ته پته ده چې زموږ د پښتنو په هکله هسې په دې میډیا کې عجیبه پروپیګنډه کېږي چې دا خلک انتشار خوري، دا خلک عقل نه کار نه اخلي، دا جنګونه کوي، دا جګړې کوي او په دغه بهانه باندې زموږ په سیمه پردي جنګونه مسلط کېږي. یعنې پښتانه چې څومره امن پسند قوم دی شاید دنیا کې مثال پیدا نه شي. څوک په میډیا کې دا خبرې نه کوي چې د پښتنو چې کوم کوډ اف لایف دی، د پښتنو چې کوم سیستم پښتونولي وایو په هغې کې امن څومره دی. مونږ چې خپل پښتونولي یادو د انګریزانو دې ته لیکلي دي unwritten constitution، نالیکلی دستور، دا زموږ آئین دی پښتو، مونږ ډایرکټ پښتو وایو. یعنې تاسو د پښتو ټکی چې دی زموږ په پښتنو کې صرف پښتو داسې ده چې صرف د ژبې نوم نه دی. په نور یو په د دنیا په یو قوم کې دا نشته. زموږ پښتو چې دا د ژبې هم نوم دی، زموږ د ژوند د ساخت او جوړښت او د کوډ اف لایف د ضابطه حیات نوم هم دی. چېرته موږ دا نه دي اورېدلي چې موږ چېرته په انګریز ته وایو چې تا کې انګریزي نشته، چېرته سیک ته وایو چې تا کې پنجابي نشته، یا سند کې سندي نشته. په پښتو ته وایو چې د پښتو کارونه نه کوي، موږ وایو تا کې پښتو نشته، ځکه چې پښتو یوازې د ژبې نوم دی. او پښتو نه ورځي که یو سیک هم چېرته د نرتوب کار وکړو نو زموږ خولې نه وځي د پښتون بچی دی، والله پښتو یې کړې ده، نو هغه خو پښتو ژبه نه ورځي. مطلب دا دی چې دا پښتو چې ده دې ته بهرني خلک پښتونولي وایي. د دې تاسو لږه مطالعه وکړئ چې په دې کې امن څومره دی، په دې کې پیس څومره دی. موږ چې دا پناه ورکول یادو خو دا زموږ د پښتو د پښتونولۍ برخه ده. نو پناه موږ چاته ورکوو؟ د شر نه یو مظلوم محفوظ کوو که نه؟ چې چېرته کې دهشتګردي کېږي چې د هغې نه زما په پناه کې سړی روغ سلامت پاتې شي. موږ چې بدرګه کوو هماغه پناه ورکړلی شوي فرد له د یو پروټیکټډ پلیس ته رسوو، یو محفوظ مقام ته رسوو او هغه سره موږ پوره طاقت وسله خپل د کور غړي او ورسره وکړو چې دې هغه ځای ته ورسوو. موږ بدرګه کوو. دا د څه دپاره کوو؟ دې کې امن نه دی نو څه شی دی؟ موږ چې په خپل قبایلي ژوند کې وایو چې تیږه څه شی دی؟ انګریزان دې ورته سیزډ فایر وایي چې ډزبندي جنګ بندي، خو موږ ورته تیږه وایو چې تیږه زما ستا ترمنځ وشوه نو زه ته به په یو بل ګزار نه کوو، زه ته به یو بل وژنو نه. نو امن نور څه ته وایي؟ دا زموږ په ادب کې دي. د حمزه بابا په شاعرۍ کې وګوره چې رقیب ته وایي چې خود خو به زما ستا ترمنځ تیږه ماتېدله چې ته ورسره داسې سترګې جنګې. هغه شعر چې دی ما مفهوم وویلو. یا نور داسې زموږ چې کوم عناصر دي د پښتونولۍ د دې نه زیات امن به چېرته دی؟ خو دا څوک نه بیانوي. روشن په دې فوکس کړی دی چې زما په پښتو کې امن دی، زما پښتونولي، زما کوډ اف لایف، زما ضابطه حیات چې دی هغه د څنګه چې په میډیا کې بیانېږي، څنګه چې زما دشمن بیانوي، څنګه چې زما مخالفین پښتون ته جګړمار وایي، داسې نه ده. چې پښتو امن دی نو پښتون هم پر امن دی. چې د هغه کوډ اف لایف کې امن دی نو د هغه په عملي ژوند کې هم امن دی. داسې ضرورت دی چې موږ په شاعرۍ کې روچت کړو. دې ته روشن متوجه شوی دی. هغه د کورمې ښکلاګانې بیان کړي دي په نظمونو باندې، په خپلو نظمونو کې چې کورمه څومره ښکلې ده. کورمې ته راشئ، کورمه وګورئ، د کورمې خلک وګورئ، د کورمې امن وګورئ، د کورمې مینه وګورئ، میلمستیا وګورئ. دا پښتو ده. دا زموږ په شاعرۍ کې راتلل پکار دي. نو موږ خو لا تر اوسه پورې د سپوږمۍ او د محبوبې او د زلفو رخسارونو کې راګیر یو، خو روشن په خپله کورمه کې هم په ټوله پښتونخوا کې هم د دې پیغام په حق کې په شاعرۍ کې. نو ما به خو په شاعرۍ هم خبرې اوږده شي، په نورو اړخونو به هم خبرې اوږده شي. خو دا د کتابونو فهرست تاسو وګورئ، 18 کتابونه دي د روشن په مختصر ژوند کې. خو د هغه د روشن فکر ټولې پلوشې په هر کتاب کې موجودې دي. هغه داسې کار کړی دی، په مختلفو هغو اړخونو یې کار کړی چې موږ ته ضرورت و. پښتو ته ضرورت و، د پښتنو ادارو ته ضرورت و، علمي خلکو ته ضرورت و. نو اخیری به خبره راغونډه کړم، ستړي شوي دي دا ملګري چې دا مقالې، دا نظمونه، دا تاثرات فخري بنګش صاحب لازم راغونډ کړي چې دا درنه ضایع نه شي
او بلکې زما خو تجویز دا هم دی چې د اتلسو نادرو او اهمو کتابونو په لیکوال باندې تر اوسه پورې دغه په ژوند او فن کوم کتاب نه دی لیکلی شوی. دا مقالې خو چې راشي په دغه لومړی کتاب راشي تالیف د خلکو تاثرات او دا به هم پته نه لګي چې څومره کتاب به کله به چاپ کېږي. زما خیال دی چې دلته زمونږ کوم د نثر لیکونکي دي په دې سیمه کې د روشن په شاګردانو کې د هغه په متعلقه خلکو کې هغوی د یو خاکه جوړه کړي او د روشن په ژوند او په دغه ټولو خدماتو د یو منظم کتاب ولیکي چې هغه محفوظ شي. وروسته هغه په نورو ژبو کې ترجمه کېدی شي، په اردو کې، په انګریزي کې، په اول په پښتو کې. یو کار داسې پکار دی، دا زه دې لپاره وایم چې زموږ په دې یونیورسټو کې BS MPhil مقالې لیکل کېږي.